بسم الله الرحمن الرحیم. دا خلک چې تاسو ټول راغلي او ستړي مه شئ او زموږ په دې مراسم کې د شاپور ټولو اشتراک وکړه. الله مه خرابوه. همدا شاپور خو چې د شنم شي او د ما زوی و، دا د ټول افغانستان زوی. نو الله دې هر سړي ته داسې مرګ ورکړي لکه ده ته چې ورکړی. دا خلک ولیدل چې بیخي جهیدل دی او تاسې څومره خلک ورسره راغلي یم تکلیف شوي، څومره تکلیف شوي، کارونه پرې کېدي، هر څه روزګار پرې کړي، ګرمي تېره کړه. الله دې تاسې نه خرابوي، الله دې تاسې له دې مرګه ساتي. او یو جهان مونږ موږ له دې امداد نه کوو د وزیر داخلي نه چې پرونه د میدان هوایي نه له کوره پورې او له کوره بیا راغلم غیر حاضرۍ ته راورسېدو. د دې نه یو جهان مننه موږ کوو له وزیر داخلي نه. یو جهان مننه موږ د هغه نه کوو کرکټ بورډ نه چې موږ سره دا 3 ورځې او په دې غم کې ځان شریک بللی ده او زموږ ډېر خدمتونه یې وکړه د مېلمنو. بل یو جهان مننه موږ د میرویس عاجزي کوو چې موږ سره د ډېره قرباني راکړه. الله دې په موږ یو داسې ټولو کې یو داسې شخص به نه پیدا کړي او تاسې دې الله نه خرابوي. الله دې تاسې له داسې غمه وساتي. او نورې خبرې به نشو کولی ځکه نور خلک هم غږېږي. او د هغه یوه خبره وکړه د موږ رئیس صاحب بارام چې موږ دغه فرض دی چې دغه کوم هغه چې جوړېږي دا ګراوند دا د ټولو په اجازه باندې دا د موږ تاسې کرکټ بورډ او د دې کلاړیانو د دې مشرانو چې دا د شاپور په نام باندې نو موږ به په دې باندې ډېر خوشحاله یو. دا یو قهرمان و، دغه د اصغر وغږېدی چې مسادله تدبیر کوله او په دې هغه کې یو شپې وې والله که د مړۍ پیسې یو سړی وي پیسې به ما پرې کولې که نه دغه د دا چې ټول دوی تللي وو. هوټل ته راغلم ما ورته څنګه وایي دا شاپور چې تا زوی دی ما وو وایي دې خو ما نه پیسې وړي دي مزې در کومه. نو ته په یو حالات کې دا د افغانستان دا خدمت یې کاوه. نو یو جهان مننه له ټولو نه